تیتانوس یوه ډیره خطرناکه ناروغي ده. په هغه ماشومانو کې چې نوي له موره پیدا شوي دا ډیره زیاته لیدل کیږي او په لویانو کې هم لیدل کیږي او د دې اسباب هم مختلف دي. باید ووایم چې د تیتانوس لاملونه چې کوم دي، د دې ناروغۍ اصلي لامل یو میکروب دی چې په هماغه نوم یادیږي او اکثره وخت په خاورو کې ژوند کوي. کله چې د بدن په کومه برخه کې څه زخم پیدا شي نو د همدغه زخم له لارې میکروب بدن ته داخلیږي او د وینې په دوران کې شاملیږي چې له دې لارې دماغ ته رسیږي او په بدن کې د ناروغۍ نښې پیدا کیږي. پس د تیتانوس اساسي حمله په دماغو باندې ده. دې ته باید متوجه اوسئ. نښې چې شه دي، د انسان بدن شخیږي، سخته تبه ورته پیدا کیږي او په بدن باندې سخت درد لګیږي. په شپږمه ورځ د ناروغۍ پوره نښې ښکاره کیږي چې ژامه سختوالی پیدا کوي او بندیږي، ستونی درد کوي او د شیانو په خوړلو او تیرولو کې انسان ستونزه پیدا کوي. د ملا سختوالی او کوږوالی پیلیږي، غاښونه په زور سره بند او بیرته نه خلاصیږي، له خولې نه صاف آواز نه وځي، ماشومان شیدې نشي رودلی او جټکې پرې راځي چې له دې سره حتی مرګ هم یو نفر ته واقع کیدای شي. اوس د تیتانوس د ناروغۍ درملنه پکار ده او باید تاسو ورته متوجه اوسئ. د حفاظتي تدبیر په توګه د ماشوم له پیدا کېدو سره سم هغه ته انټي ټوکسین سیروم چې ATS هم ورته وایي 250 یونټه باید زرګ شي او د زخم له پیدا کېدو سره فوراً باید ورته همدغه پیچکاري د ATS 1000 یونټه باید زرګ شي او هر ورځ په همدې مقدار تر هغه وخته پورې ورته زرګ شي تر څو د ناروغۍ اثرات نه وي ځپل شوي. د دې ترڅنګ پنسلین پروکاریون پیچکاري 15 لکه یونټه د ورځې ضروري ورکول کیږي او د ورو او جټکو د لرې کولو لپاره ناروغ ته چې د لورجاتسل 50 میلی ګرامه او یا هم د فینوباربلیټون 80 میلی ګرامه پیچکاري ورکول کیږي. البته د دې ناروغۍ لپاره د کالمپوس امپول سر کول ډیره ګټه لري تر هغه وخته پورې چې د ناروغ شخوالی او دورې نه وي ورکې شوي، نو باید له دې امپولونه ورته یو په بل پسې ترسیق شي. ناروغ باید په تیاره کوټه کې وساتل شي او له شور و غالمغال نه لرې وساتل شي او په کټ ورسره څوک کینني. ښه به دی چې ناروغ روغتون ته ولیږدول شي ځکه چې د دې ناروغۍ انجام سم نه وي، نو که چېرته هغه په روغتون کې دا به بهتره وي ځکه هلته به ورته ډاکټران په وخت منظمه رسیدګي وکړي. یوه یادونه کوم په دې برخه کې هغه دا چې د ATS له زرګ کولو نه مخکې هغه باید امتحان شي ځکه چې له دې سره ډیر خلک اساس دي، نو باید چې د بدن په جلد کې په ډیر لږ مقدار سره د سرنج په ذریعه داخل او له هغې ځایه دایروي کرخه تاو شي. که د حساسیت کومې نښې پکې ولیدل شوې باید ناروغ ته په فوري توګه ادرینالین او یا هم د ډیکاردان پیچکاري ولګول شي تر څو ورنه لرې شي. نو په ټوله کې تیتانوس په خپل ذات کې خطرناکه ناروغي ده چې په مغز باندې حمله کولی شي او که چیرته تاسو په وخت ورته ونه رسیږئ یا ورته په وخت رسیدګي ونه کوئ، متاسفانه باید ووایم چې د ناروغ په ټوله کې هغه ذهني حالت خرابېدی شي او دته اساسي ستونزې پیدا کېدلی شي.